عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا غین روایت چی یو درهم او یو پیسا چی یو څوک نفقه کوي خرچه کوي په خپل صحت او په خپل جوړتیا کې او خپل په بخل کې دا افضل ده او دا بهتره ده تر هغه 100 درهمونو تر هغه 100 پیسو څخه چې په وخت د مرګ یو چاته وصیت کوي. لکه یو انسان ژوندی ده په حالت د حیات کې او په حالت د ژوند کې دی ودې ته اړ کېدلی سي، محتاج کېدلی سي چې یو چاته لاس ونیسي، یا دی فقیر سي یا کمزوری سي. خدای د خپل ځان فقر، د خپل ځان مسکینتوب، حاجتوب ته سوچ نسته، هغه مد نظر نه نیسي، بلکې د الله په لاره کې خرچه کوي. نو دا تر هغه 100 درهمونو بهتر ده. تر هغه انسان چې سړی مړ کیږي، ځکه یو سړی چې مرګ را نږدې وي نو ځکه دته پیسې دته خدای خو هم پوهېږي چې دا پیسې ما ته ګټه نه رسي، نو بیا دی وصیتونه شروع کړي چې داسې خیراتونه کوئ زما د مرګ بعد، داسې صدقې کوئ، نیک کارونه کوئ. نو په وخت د نږدېکت د مرګ کې چې ته 100 روپۍ خرچه کوې دومره ثواب نه لري لکه په ژوندون کې چې ته 1 روپۍ خرچه کوې د الله په لاره کې.